یو معجزه د بل معجزه دا وه چې مرزالي کوم ړانده وو هغه به دوی مبارکو دعا وکړله خدای پاک به وله چې دی روغ صحت ورکړ. بله معجزه یې دا وه چې د خاورې نه به یو مارغه جوړ کړ پوک به یې پکې وواهه هغه به په اواز شو. خو دا معجزې چې عیسی علیه السلام له ورکړی شوي په خاطر د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی شوي وي. که دغسې موسی علیه السلام ته نظر واچو الله نازولی پیغمبر دی هغه معجزې لري. یو معجزه یې دا ده چې امسا به یې لره کړله اژدها پکې جوړ شوله. او بله معجزه یې دا وه چې د لاس مبارک به ننباسه په خپل ګریوان کې چې راوبریسته عام لاس به نه و پړه کېده روښانه کېده. خو دغه معجزې هم د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاطره ورکړی شوي دی. اوس زموږ سره نبي هغه له الله تعالی په شمار معجزې نه دي ورکړي چې زه ووایم چې وله یو معجزه ورکړې ده یا یې دوه ورکړي دي یا درې یا څلور. نه، نورو پیغمبرانو سره د شمار خبره وه خو د محمد صاحب پیغمبر له الله ډېرې بې شماره معجزې ورکړي. او زه به دا وایم سړه به دی مبارک د سر مبارک نه واخله تر د خپو مبارکو پورې الله ټول معجزه رالېږلی دی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم. د هغه پیدایش معجزه، د هغه زلفان معجزه، د هغه نظر معجزه، د هغه مبارکو ویل معجزه، د هغوی مبارکو هغه لاس مبارکو معجزه په بېل اندازه د دوی مبارکو هغه دنیا ته راتګ هم دا یو عظیمه معجزه وه. یو ځل وړه یو کافر راغی ورته ویې د مسلمانانو پیغمبره ایمان در باندې قبلوم خو 12 کاله کېږي ما په دغې مقبره کې یوه لور چې دی هغه ژوندۍ ښخه کړې ده او که هغه دې راته راژوندۍ کړه هغه دې راته راژوندۍ کړله زه در باندې ایمان قبلومه. حضور علیه السلام وسلام مبارک ورته فرمایي چې مقبره راته ښایه، ځای راته ښایه چې زه د الله په حکم باندې ستا ته دغه 12 کاله مخکې لور دي چې په ځمکه ښخه کړي وو هغه راژوندۍ کړم. رسول الله مبارک دومره زیات هغه حرص به یې کاوه دی مبارکو چې هر څنګه معجزه که رانه غواړي زه به یې خپل امت ته واضحه کړمه خو چې دوی ایمان قبول کړي. د نورو پیغمبرانو که ستاسو نظر واچوئ هغوی نه به امت فرمایشي معجزه غوښتله نو دا به یې ورته وي چې فرمایشي معجزه مه غواړئ، که چیرې قبول هم نه کړه د الله په عذاب کې به راګیر شئ. د هغې نه د صالح علیه السلام او وقوعو کیسه معموله ده. خو حضور علیه السلام مبارک نه که فرمایشي معجزې غوښتلې شوي دي رسول الله مبارک بیا خپل امت ته هغه معجزې وړاندې کړي دي او ظاهر کړي دي. ورسره روان شو مقبرې ته حضور علیه السلام ورته فرمایي وایه کوم قبر دی؟ ورته وایي دا قبر دی. حضور مبارک ورته متوجه شو او ورته فرمایي قم باذن الله، په حکم د الله سره راپاڅه. هغه ماشومه د قبر نه راپاڅېده او اواز کوي یا رسول الله د ستا خدمت دپاره حاضر یم، خدمت وایه. حضور علیه السلام مبارک ورته فرمایي ماشومې د ستا پلار دا شک لګولی و چې ایمان در باندې قبلوم مسلمانېږمه خو که ما دا لور مې راژوندۍ کړه ستا له دوباره بیا ژوند به الله درکړي او د ما معجزه به ښکاره شي. که ته ژوند غواړې د ستا پلار او مور ایمان قبلوي. لور ورته وایي یا رسول الله زما پلار د ایمان قبلولو لپاره دا هم کافي ده. که زما پلار پوهېږي د هغه لپاره د ستا په رسالت او په نبوت باندې دا خبره چې دی کافي ده. خو ما الله موندلی دی زما د مور او پلار نه ډېر ارحم الراحمین او رحم کوونکی دی. زه دنیا کې دوباره ژوند نه تېروم. د هغوی د دغې یو
زنانا راشد کی نو خبر او سے بتاؤں چې اغل خاطره دا کل کائنات الله وجود در اوسه کل کائنات کله چې عالم ارواح کې الله جل جلاله دا ارواح د روحنا وعده اخستله په هغه وعده کې د کفار روحونو د مؤمنانو روحونو په مؤمنانو کې د صحابه کرامو دا تمام پیغمبرانو ارواح موجودو الله وعده اخلي روحونو ته متوجه دي الله وعده فرمایي الست بربکم اے ارواحو زنه ستاسو رب نه یم ټول پیغمبران ارواح موجود دي خواص او عوام ارواح موجود دي چا کې دا قوت او جرأت نشته دی چې هغه ورته وایي بلا وینا لیکن په هغه وخت کې د تمامو پیغمبرانو ارواح طیبه مبارکه او د عوامو خواص روحونه دا د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته محتاج و چې کله سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي بلا وینا نو بیا ټولو پیغمبرانو خواص او عوامو ټولو ته وایي چې ولې نه ته زموږ رب یې دلیل په هغې دا دی انا اول المسلمین پیغمبر علیه السلام فرمایي زه اول مسلمان یم دا د یو دلیل دی د عزتمنو حضرت جبریل علیه السلام رسول الله مبارک په دربار کې حاضري ولګوله ورته وایي یا رسول الله ما ته دا پته نه لګېدله چې زه څه شی یم لس کاله په ما باندې همداسې تېر شو لس زره کاله بعد ما ته رب وویل یا جبریل زه لس زره کاله بعد پوه شوم چې زه جبریل امین یم او هغې نه بعد بیا رب راته وفرمایل یا جبریل لس زره اوس زما ثنا او صفت بیان کړه یا رسول الله لس زره کاله مې الله ثنا او صفت بیان کړل هغې نه بعد راته بیا الله وفرمایل یا جبریل زما حمد اوس لس زره کاله بیان کړه ویل الله حمد مې لس زره کاله بیان کړه هغې نه بعد نظر مې په عرش عظیم باندې ولګېده چې په عرش عظیم باندې دا کلمه لیکلې شوې وه تحریر وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله د اله العالمین په دربار کې مې عرض وکړه یا اله العالمین ته خو مې وپېژندې ځکه شل زره کاله مې د ستا حمد او ثنا بیان کړله د خپل وجود نه مې استدلال وکړ چې زه چا پیدا کړی یم هغه ذات هم د کمال والا دی هغه خالق دی ته خو مې وپېژندلې خو دا نږدې محمد دا د سره څوک دی و یا رسول الله اله العالمین راته وفرمایل یا جبریل که ده هم محمد ما نه پیدا کولی